ضروری نه ده چې هر څوک دا درد کی تله وزن معلومولی سي خو معیار نه. پکتیا او لوګر په دنګو غرو کې لوګر په پاک خاوره باندې ستایل شوی ده چې د پلازمینې کابل سویل ختیځ لور ته پرته سیمه ده. له جنوب ختیځ څخه پکتیا سره ګډه پوله لري چې د جنوب ختیځ دروازه هم بلل کیږي. د تیرې غره نه چې په سپینه واوره پوښل سوي او په سیمه او د تاریخ او کلتور آرامش ژور پیغام په ځان کې لري. سلامونه، زه بلال خان د الله تعالی رحمتونه دې په تاسو ټولو باندې له خیره راورسېدلو تیرې ته نارسېدی. یقینا تیره ډېره خوندوره ده، په واورو پوښل سوې ده. نو دا رقم ولاګس نن زه به یې تاسو ته جوړ کړم، چا به نه یې جوړ کړی. ګرانو دوستانو، که د موږ ویډیوګانې مو خوښې دي نو خپلو دوستانو سره شریکې کړئ چې موږ وکولی سو همداسې نورې ویډیوګانې تاسو ته جن دوستانو حرکت مخکې ځو. بلاله دا داسې هلک نه دی چې زړه یې تنګ شي. ښه دوستانو دا داسې معلومیږي لکه د چا پښه سي، نو عجیبه جي ته راغلی و. داسې وګورئ لکه چا سې غټ غټ قدمونه اخیستي، 80 سانتي دار قدم یې دوستانو. ماشاءالله یو داسې جي ته رالو چې د ښایسته وطن کیف کې کیف. ماشاءالله تاسې غرونو ته وګورئ څومره خوندور، څومره ښایسته د الله تعالی کلاکاري ده. نو دوستانو کتونکو یقین وکړئ چې د دې وطن زه ډېر غټ مینوال یم. الله تعالی خاص جوړ کړی ده. نو چا چې جوړ کړی ده د هغه هم مینوال یو. یقینا سړی چې کې وګرځي سکون ښه احساس کړي. نو دوستانو 4 ساعته سفر مو وکړو، رسیږو نارسېدیو تیرې ته. نو دلته تاسو ته شاټن هم اخلو، دریځو، نو په هغه کې مو وخت لګېږي.
دوستانو اخیر کار راورسېدلو تیرې ته نو یو ښایسته ځای ته رالو دلته یو ارمان و چې په دې سړه هوا کې راسم تاسو ته د ښایسته جیان ښایسته کنجان در باندې ووینم له خیره سفر دغسې مخکې ده نو شاټونه مخلو دریځم دوستانو دغسې مخکې ځو دوستانو غره ته خیزو نو دلته خوندوره منظره ده خو خپل هم کو په تاسې باندې هم کو الحمدلله دومره ښایسته وطن لرو سړی کې وګرځي فکر یې ارامه سي د غرونو کې وګرځي د ښایسته جیانو کې وګرځي اوس بالخیره دلته داسې ته یو شاټ واخلو ډېر عجیبه ځای ده جادویي ځای ده کتونکو ډېر بره ځای راوختم ستړی شوم دوستانو حرکت دلته مو ښایسته شاټونه واخیستلو نو غره ته راختلې و ډېر خوندور ځای و اوس له خیره کته کیږو کته ځو چې کته څه خبرې دي څه حساب و کتاب ده وطن ده نو
کتونکو جماعت خو را سره وینئ له خیره ښه خوندور شاټونه به یې تاسو ته واخلم. نو د موږ مقصد تر دغه ځای پورې و، د دغسې سفر د مخکې. بدون شک اهل ایمان رستگارند، همان کسانی که متواضعانه نماز می‌گزارند و از بیهودگویی بدورند، کسانی که زکات پرداخت می‌کنند و دامان خود را از آلودگی حفظ می‌نمایند. دوستانو دا و د نن ورځې ویلاګ. خدای دې وکړي 3 ساعت مو را سره تېر شوی. انشاءالله په بل ویلاګ کې بیا د وطن په یو ښایسته ځای کې د تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. اوس مو بلوی جل جلاله سپارم. خدای په امان. ای مردم، حرمت اوامر پروردگارتان را نگاه دارید و بترسید از روزی که هیچ پدری به جای فرزند جزا نبیند و هیچ فرزندی نیز به جای پدر مجازات نشود. وعده الهی حق است، پس مراقب باشید. زندگی دنیا شما را فریب ندهد و شیطان شما را در برابر خدا مغرور نسازد.